درې مهمې جملې ځکه په الماني ژبه باندې دوه جملې زه وایم یوه جمله تاسو وایي. دوستانو موږ اکثر پښتو کې وایو که نه چې دا زما شخصي خبره ده، زما شخصي مسله ده، دا تا پورې اړه نه لري، مطلب دا هر څه چې دي زما شخصي مسایل دي، شخصي خبرې دي. دغه جمله په الماني ژبه کې په دوه طریقو درته ښیم چې کومه تاسو ته اسانه وي هغه زده کړئ. اخر کې یوه جمله به تاسو په کمنټ کې لیکئ وایي دا زما شخصي مسله یعنی خبره ده. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو Das ist meine Privatsache. بیا وایي دا تا پورې اړه نه لري. یوه معنا ده، د دواړو جملو یوه معنا ده. تاسو په دې طریقه هم ویلی شئ Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. که چاته موږ وایو خپل کار سره کار لره، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.